پنځه داسې خبرې چې د انسان د ژوند پورې تړلي خو په باب یې هیڅ څوک معلومات نه لري. نو پام چې ته ورته هم هیڅ تشویش او اندېښنه ونه کړې او که کوې نو هسې خپل ځان خفه کوي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل پنځه داسې خبرې دي چې د الله نه پرته په هغې بل هیڅ څوک نه پوهیږي او څوک چې په هکله څه وایي ټول غلط وایي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی فرمایي چې زما نه پرته په دې بل هیڅ څوک نه پوهیږي چې قیامت به کله راځي او باران به څه وخت په کوم ځای کې څومره وریږي په دې هیڅ څوک نه پوهیږي او رزق به د چا سره څومره وي په دې هیڅ څوک نه پوهیږي او دا خو به معلومه کړي چې د مور په رحم کې هلک ته یا جلی ده خو دا به معلوم نشي چې هغه به څومره ژوند کوي او چیرته به ژوند کوي، څه به خوري او څه به څکي، هغه به نیک عملی وي یا به بد عملی وي، په دې هیڅ څوک نه پوهیږي او هیڅ نفس ته دا معلومات نشته چې هغه به خپله روزي سبا د کومه کوي او هیڅ ساکخ په دې نه پوهیږي چې هغه ته به څه وخت او په کوم ځای کې مرګ راځي. نو په ژوند کې په الله تعالی باندې توکل وکړه، بیا غم مه کوه، ژوند وکړه. السلام علیکم.